ژوند خوښي خو په هر سن کې په هر کار کې چې کله لویه شومه جدا اوس کله چې مکتب ته تلم مکتب مې د ژوند خوښي وه، کله چې مې کار شروع کار کول مې د ژوند خوښي وه، او اوس هم تر هر څه نه دمخکې زما د ژوند خوښي او د زړه څه شي کې د قلبه راحت اوسېږم هغه دا دی چې د ماشومانو سره مرسته کوم او د خپل مسلک سره ډېره مینه لرم. یو ماشوم د سړک په سر باندې کار کوو، بوټرنګي کوله، ما د هغې سره مصاحبه وکړله او هغې بېچاره ما ته وایي چې زما دا کار هېڅ نه خوښېږي، خو زه مجبور یم دا کار کوم، او ډېر په ژړګوني غږ باندې ما ته دا خبره وکړه. زما ورباندې ډېر رښتیا زړه بد شو. ما د هغوی له خاطره سپانسر پیدا کړو او هغې ته مې یوه کراچۍ جوړه کړله، یو دوکان غوندې ځای مې ورته جوړ کړ چې هغه کار وکړي. په سبا باندې زه راغلم د هغوی نه پوښتنه وکړله چې په اوله ورځ دې څو کار کړی و. ما ته زه هغې کې ویل ما چې کړم ما ته چې ما په اوله ورځ باندې 1000 روپۍ کار کړی و چې دا د هغې له خاطره ډېر د خوشحالۍ ځای و، ځکه یو ډېر ښه وړوکی دوکان مې ورته لکه غرفه کې دوکان مې ورته جوړ کړی و چې نور یې کار هم نه کوو، بوټرنګي هم نه کوله، او په اوله ورځ باندې 1000 روپۍ کار کړی و د خپل پلار سره یو ځای. نو دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره وه چې یو ماشوم دې په خپل پښو باندې درېږي او هغه کار دې نه کړي چې د هغې نه غواړي. موږ چې د کوم ماشومانو سره مرسته کوو په هر یو شپږ میاشتو کې موږ د هغوی نه بېرته ځو، احوال یې اخلو، د هغوی کورنۍ ګورو، یو سروې ورباندې کوو او د هغوی ژوند ګورو چې څومره ژوند یې بدل شوی دی. شکر د خدای تر اوسه پورې چې موږ د کوم هېوادوالو سره مرستې کړي دي، د کوم ماشومانو سره چې موږ مرستې کړي دي، مخکې مکتبونو ته نه تلل مګر په ګرانو مکتبونو کې شامل کړل، هغوی ته مو ښه کارونه پیدا کړل، د سړکونو په سر باندې اوس هغوی کار نه کوي، د هغوی پلرونو ته مو یو کار پیدا کړی چې پلرونه یې کار وکړي او د ماشومان خپله په کور کې کښېني او درس وایي. اوس 100% د هغوی ژوندونه تغییر کړی دی، اوس ژوند خوشحاله دي، اوس درس وایي، د ډېرو ماشومانو اوس دغه درس له کبله اوس املا زده ده، لیک لوست یې زده دي، مګر مخکې دغسې نه و د هغوی په ژوند کې. زه فکر کوم چې موافقه خلک اوس په ټوله نړۍ کې هغه خلک دي کوم چې په ماشومتوب کې یا هم په ژوند کې خپل ډېرې کړاوونه لیدلي، خو دغه ماشومانو آینده هم زه ډېره روښانه ګورم. پوهېږم چې ځکه دوی ته مشکلات ګوري، ډېر سخته باندې ژوند کې په سخته باندې درس وایي، په غریبۍ او ناداري کې دوی ځانونه ورسره سموي. نو زه مطمئنه یم کوم څه چې دوی په اوس شرایطو کې په سخته باندې لاسته راوړي د هغوی په قدر باندې دوی پوهېږي او دوی به یو ډېره ښه او روښانه آینده ولري. متاسفانه په افغانستان کې ډېر وخت جنګ و او جنګ په دې باعث و چې خلک په فقر کې ژوند وکړي. زه نه وایم چې که غریب خلک وایي چې که موږ پیسې داره شو موږ به خوشحاله یو، خو ځکه نن دوی غریب دي دې له خاطر دوی فکر کوي چې که موږ پیسې لاسته راوړو زموږ به هر مشکل حل شي، موږ به خوشحاله اوسو. ځکه چې تر څو چې زه ګورم اوس ډېر خلک چې متاسفانه د سپیانو سره ژوند کوي، ډېر هغه خلک چې سرپناه نه لري، د غرمۍ ډوډۍ نه لري، د سهار چای نه لري چې دوی وڅښي. زه د سړکونو نه مثلا چې ټولۍ هغوی په هغوی باندې خپل خېټه مړوي. نو زه فکر کوم ځکه چې دوی له خاطر داسې یو څه نشته، دوی فکر کوي چې زموږ د ژوند خوښي یا زما د اولاد خوښي په دې کې چې هغوی زه یو سرپناه جوړه کړم او د هغوی خېټه مړه کړم او دوی تر یو حده پورې دوی سم دي، ځکه دوی دا نه لري، دوی کمبودي سره مخ دي. مګر هغه خلک چې پیسې لکه لري هم او نور هم مثلا توقع یې ډېره زیاته ده، لکه هرڅه لکه داسې قوي غوندې چې وایي مثلا نور پیسې دې پیدا شي او فکر کوي چې ټوله خوښي په پیسو کې. زه فکر کوم چې اول باید دغه انسانان اول ځان وپېژني، روحاً خپل ځان سره کښېني، یو خبرې وکړي چې زما خوشحالي په څه شي کې ده. کله چې ځان وپېژنده خپله لاره به دوی پیدا کوي چې زما د زړه خوشحالي څه شي کې ده، زما د فامیل خوشحالي په څه شي کې ده.